السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د فاطمه ګل په باره کې دی. فاطمه ګل تاسو ته پته ده دوبۍ ته تللې ده او دوبۍ کې هغه څه کارونه کوي او کم کار دی لاس اچولی دی، هغه به زه تاسو سره ټول په دې ویډیو کې به د هغې هغه خبرې به کوم. دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. راځو دوستانو د نیلم ګل او د فاطمه ګل چې کوم ترمنځ د مخالفت دی او دا جلس پن چې کوم دی نو هغه به زه تاسو سره شیر کوم. نو فاطمه ګل دوبۍ ته تللې ده او هلته کې به ډانس شو کوي، د هغې په بدل کې نیلم ګل هم تللې ده. نو ویډیو په فاطمه ګل باندې ده، د فاطمه ګل ذکر به زه په دې ویډیو کې کوم. نو فاطمه ګل دوبۍ ته تللې ده، هلته کې ډانس کوي، د هغې هغه ډانس تاسو صحیح کړو. شروع کې د هغې یو څو تصویران سکرین شاټ ما چې دی نو په تمنیل باندې لګولي وو هغه تاسو صحیح کړئ. ډانس وانس والا ورځي نه او نه پسه پوهېږي. خبره داسې ده دوستانو، بس یو د مسافرو جیب تشولو دپاره بس د ده یو ډرامه ده او چې کوم مسافر هلته کې ځي ورله د دې شو کتلو لپاره نو هغې خوشحالېږي دا وګوره دا راغلې ده، دا به چې دی نو ډېر ښکلې ډانس کوي، خو د ډانس والا چل نه ورځي. بس هسې چې دی نو مسافر هم اوزګار ناست وو، هغه ویل صبر وکړئ موږ هم لږ لاړ شو دا وګورو دا څنګه ډانس کوي او تصویران سلفیان مو ورسه وباسي. بس دا خوشحالي یو خو خلک ما له راځي زما ډانس، خلک نور مزو لپاره راځي. هغه تاسو ته هم پته ده او دی ته هم پته ده. نو دا خپل ځای ځان له خوشحالېږي چې خلک زما ډانس کتلو لپاره راځي. زه خو ډېر غټ سلیبریټري یم او اصل کې چې دی نو خلکو ته پته ده د مراد هغه مراد څنګه انسان دی نو هغې خوند اخیستلو لپاره راځي. بس دوستانو مختصرا خبره دا وه، ما خپل دوستانو سره شیر کوم او که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره په یو نوې ویډیو کې ملاقات کېږي. تر هغې پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.